افغان یو کرکټ اکیډمي یو سلو سره وستل بیا خپل جوړ کړي درې لوبغاړي لاس ور کړي یو ځل بیا شاندار په شوت یو ځل بیا هیڅ یو پیړه د بال نیولو موقع ورنه بال د بوټ څخه بهر د شپږ منډو پر ولاړ سر په سر برید کوونکي بلنګ ته دوام ورکوي اس غوښتنه ځای په لمنه چالي بیا هم ستړي مشه له کلید راډیو څخه غرمنۍ خبري مجله اوري ځانګړي مرکې ته رسیږو افغان کرکټ بورډ وايي د زیمبابوې خلاف لومړی ټیسټ لوبه کې د غلطیو یا د ناسمو پریکړو له امله یې اصغر افغان له کپتنسۍ لرې کړی او پر ځای یې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه زرمتی د ورځنیو ټیسټ لوبو لپاره نوي مشران ټاکلي دي دغه ډول پریکړه افغان کرکټ بورډ لخوا څه ډول ده او په داسې وخت کې چې شلوریزه نړیوال جام ته هم 4 میاشتې وخت پاتې دی په همدې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي ابراهیم مومن سره مرکه کړې مومن صاحب ستړي مشه بخیر راغلی کور مواد چې مرکې ته حاضر شوې د افغانستان کرکټ بورډ یو ځل بیا د کپتان د بدلون خبر را مخې کړې ده لومړی خو دا چې په دغه حالت کې یو اوسني وخت کې د کپتان د بدلون پریکړه څه ډول ده صافي تاسو او تاسو د راډیو لارې ټول بدلون په سره د افغانستان کرکټ بورډ چې کله هم خپلې غلطۍ جبران کړي یا په خپلو ناکامیو باندې پرده ورکړي دغسې فیصلې موږ داسې کړي دي خو په دې باندې بیا ودرېدل نشته دی دا فیصله ما ته همدغسې ښکاري یوازې فرهان یوسفزۍ او د چې کومه کاري ډله ده خپلو درې کلنو ناکامیو جبران په دغسې فیصلو باندې وکړي او دغه له باندې ما اټکل کړې وه چې فرهان یوسفزۍ همیشه لنډه منډه وي او کوشش دا چې هر هغه فیصله وکړي چې کوم چې دلته په ټولنیزو رسنیو کې په سوشل میډیا کې خلک چکچکې وایي او خلک ترې خوشحاله کېږي او په دې باندې د افغانستان کرکټ کلونه کېږي چې برباد شوی دی او مخه یا سر یې نه دی نیولی دغه فیصله د اوسنۍ فیصله چې دغه همدغسې ماشومانه او ډېر عاجلانه فیصله ښکاري ځکه افغانستان کرکټ بورډ ونه کړی شو په دومره کلونو کې د اصغر افغان په کپتانۍ کې د ټیسټ لپاره چې موږ تقریبا دا 4 کال د ټیسټ ممبرشپ لرو او تقریبا د 11 کال د 500 نړیوالو غړیتوب لرو لوبو او دا تقریبا 6 کاله پوره کېږي چې موږ د نړیوالو ځایو د ترسره کېدو جواز لرو نړیوال کرکټ شورا سره موږ رسمیت لرو موږ ونه کړی چې د اصغر افغان په کپتانۍ کې کم تر کمه په وروستیو کلونو کې بل کپتان ګروپ کو او په پاتې کپتان باندې ورکړو دغه ما ته یو عجولانه فیصله ښکاري یوازې دې دپاره چې خپلې ناکامۍ په دغسې فیصلو باندې بلې مومن صاحب که یو بلې خبرې ته راشو کله چې کوم نړیوال جام په رانږدې کېدو شي 2 یا 3 میاشتې وخت ورته پاتې شي افغان کرکټ بورډ د کپتان د بدلون خبره رامخې کوي که د نوروز منګل وخت ته وګورو که د نبي ساخیل وخت ته وګورو کله چې ګلبدین نایب کپتان شو او داسې وخت کې چې بیا شلوریزه نړیوال جام ته 3 یا 4 میاشتې پاتې دي بیا کپتان بدلون پریکړه کوي ولې افغان کرکټ بورډ داسې یوه پریکړه کوي کله چې نړیوال جام راوړاندې کېږي کپتان بدلون پریکړه رامخې کوي په داسې حال کې تر اوسه پورې د لاسته راوړنې په ځای باندې زیان سره لوبډله مخ کړې ده د افغانستان کرکټ بورډ همیشه د مشرتابه له اړخه د سیستم له اړخه له سختو مشکلاتو سره مخ دی موږ درته وګورو واقعیت همدغسې فیصلې چې د افغانستان په ځای باندې کول شوي دي دغسې مهمو ایونټونو کې راغلېږي او مخې راځي واقعیت دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ لږ په دې توانایي نه لري چې د خپل لوبډلې لپاره کوم هدف کېږي کوم یو تارګېټ ورته کېږي لوبډله اوس وخت کې ضرورت نه لري لوبډله همدا اوس د دې ضرورت لري چې موږ سیریزونه ولرو سیریزونه نشته دی کوم امکانات چې په کار دي لوبډلې لپاره برابر شي د نړیوالو سیالیو لپاره هغه کرکټ بورډ نشي کولی نو په داسې حساس وختونو کې دوی دغسې فیصلې کوي چې خپل ځان له توقع بل خوا ته واړوي خپل دوی ته چې کوم کارونه متوجه دي دوی ته چې کوم مسؤلیتونه متوجه دي هغه د لوبډلې لپاره د سیالیو برابرول دي هغه کور دننه کپاسیټي او ظرفیت پیدا کول دي په اداره کې هغه د کورني کرکټ برابرول دي دغسې کارونو باندې دوی غواړي چې خپلې ناکامۍ پټې کړي او د همدې وجې نه که څه هم زه اصغر سره د اصغر افغان په فیصلو باندې زه سخت تحفظات لرم زه سخت نیوکې لرم همېشه دغه نیوکې په سوشل میډیا کې مطرح کړي دي خو دا په دې معنا نه چې اوس د کرکټ بورډ هر فیصله چې د اصغر خلاف باندې کېږي هغې ته موږ بیا بې شعوره چکچکې وو د دې وجې نه باید معقولانه فکر وکړو او ډیسمنټ وکړو
بله مومن صاحب څنګه تاسو یادونه وکړه کرکټ بورډ مسولین یا چارواکي دغه پریکړه دی په خاطر کې چې دوی لاس راوړنه نشته ده د اصغر افغان د لری کېدو علت دا خودل شوی چې د زیمبابوې خلاف په لومړی ټیسټ لوبه کې په لوی لاس داسې پریکړه کړې دي چې لوبه یې بایللې ده کدا سی وی ولې دومره سطحي چلند کیږي یا عادي چلند کیږي په ځای د دې چې دغه قضیه په محکمه کې باید ثابت شي ترڅو چې رښتیا غلطیانې کړي باید د سزا وګوري کدا یو تور وی د لوبغاړي د ژوند سره څه ډول یو لوبه ده بله تاسو د مرخان وګورئ موږ په کوم باندې پرسام کړ د وطن وګورئ موږ په کوم باندې راځي په کوم باندې یعنی جهاد یا مجاهدین موږ تاسو کوم حالت ورسېدل او کوم اشخاص د افغانستان په دومره کې دا کرکټ شامل د وګورئ راشد د افغانستان نیمایي لوبه راشد د افغانستان په پرفورمنس کې حتی تاسو وګورئ محمد نبی تاسو له وزن د دنیا په دولسو یا په دولسو وزنونو کې لومړی مقام انډوانر دی دا تاسو اصغر افغان کارکردګي تاسو په ورلډ کپ کې وګورئ که تا ماته ته وخت چانس ورنکړی شو د رحمتشاه د هغه کارکردګي ښه وه د ګلبدین نایب نه په بیټه کې د هغه کارکردګي ښه وه د نجیب نظران نه د هغه کارکردګي ښه وه دا هغه خلک دي چې د اصغر افغان په